څومره شکر څوک وباسي مطمئن وي شکور انسان د خدای خوښ دی نو د خدای خوښ باندې نور په فضل کېږي چې په ډوډۍ شکر وباسي ډوډۍ به ډېرېږي په جامو شکر وباسي جامې به ډېرېږي په ایمان شکر وباسي ایمان طاقت به ډېرېږي چې مونځ نه راځي وی الله دا جومات ته تا راوستم شکر دی الحمدلله که ستا امر او ستا حکم نه وي دا مخلوق دی دا بغیر د خدای امر نه چلي زه به دې جومات ته نه وم راغلی زه به دې تبلیغ کې نه وم تللی زه به دې نیک کار له نه وم تللی دا یا الله تا توفیق راکړه ستا شکر بس ارس د الله نه ګڼي لا اله الا الله ټول د الله د طرف نه دي ارس دې باندې هغه ایمان هم مضبوطوالی نښه ده او چې سړی ناشکر یې که نه څه دي او څه دي نو دا خدای سره تعلق نشته ډوډۍ کمه چای کمه جامې کمې هر څه کم دا نه چې هر څه ډېر دي زه دې لایق نه یم زه دې اهل نه یم که یو خپه مې وم په ګوډه به ګرځېدم که یو به مې لرګې و یو به مې خپه وه که یو لاس و په لاس مې ډوډۍ خوړی شو په یو لاس هم شکر وباسي چې ته شکر نه وباسې او دې ماروې ما له خدای څه راکړي او خدای پاک هم پاک او دربار هم پاک څنګه حل د قبلې تشین دی یعنی سم نشته خدای پاک هم پاک او دربار هم پاک دا خلک وایي یعنی بس نه مې جامې سمې شته او نه مې ډوډۍ شته او نه چای شته او نه دوکان شته او نه چلېږي او نه ټول چې وی په دې خو نه ډېرېږي دا خو ناشکري ده کافر هم خدای نه مني که ناشکره دی چې چا پیدا کړی هغه نه مني تا نه ایمان غواړي چې ما ومنه واحد لا شریک او ته نه مني کله یو بت ته سجده کوي کله بل قبر ته خدای وی کله اونې ته خدای وی کله کاڼي ته خدای وی دا په تا څه شوي ناشکري ولې کوي انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا الله لار ښوولې ده شکر وباسه شکر ایمان ته وایي شکر د خدای شکر په بدن شکر نیک اعمال چې څوک دا نه کوي دا ناشکره دا د خدای پاک خوښ نه دی چې د خدای خوښ نه وي خدای پاک به دې اخلي هر څه وان کفرتم ان عذابي لشدید دا به هم درنه والو دا نه وي چې ما سره به خدای آخرت کې حساب کتاب کې د اوبو حساب کتاب به د جامو حساب کتاب به د قجورې مې خوړلې د هغې حساب کتاب به بچي را کړي دي کور یې را کړی شکر اما یو ځل قصې دا اوس زده کړې وه یو سړی و نیک سړي د راغې د هغه مرید و پریشان یم بس یو کمره مې ده او هغې کې مې 5 بچي دي او زه یم او ښځه مې ده په یو کوټه کې د خټو کوټه ده نو ډېر پریشان یم او ډېر تنګ یم یو مې مور د بوډۍ په هغه کمره کې ده او چې خدای کو دغه راکړي ځای کلو راکړي او کور راکړي وس مې نشته او ډېر زیات ټینشن کې او 2 مې خویندې دي کور کې ما سره یو مې بوډۍ مور ده یو رسره یو ترور شانته د رشته داره کونډه ښځه څوک یې نشته هغه هم منکرې ده نو مور مې بوډۍ ده 2 خویندې مې ناستې دي ما ته او یو رشته داره بوډۍ ده او 5 مې بچي دي واړه واړه او زه او ښځه او په یو کوټه کې یو ډېر پریشان یم او خفه یم او بس بوج د ربانې یم हाँ मौलवी से बात हुई आपके मसला को मैं समझ गया तो तेरा मसला था अभी खस्ता पर मसले से पेश हूँ वो तो वही और चर्ग वाला यो तपस बे माया राशस्ता मसला बहज यो चर्ग है वो मिश्र वो दबा गुनवी और बाद चर्ग बैठे में मवास कई और दादा असम खूब बना होता कसान लीरो चाप असुक बचाज़ लपाजी चाप सर दड़ी चसुक वाल डीरी नो खूब बेख्वासे मख के कम हो चाचर गहरा वस्ता बैठे मो पे तहज्जुद नमक के अजान के नो ख्वा के कट सरे ताड़ले यो फता विदा से पबला खशो नो बे पीर से वते माला अतर दे पास राशा बली जुमे ने चरागे विदा से कम चलो खो छदा परेशानी बले खत्म शी هغه چر خو ما وانه ما خو د شپږ سم خوب نه دی کړی الیکشن به ودو شم او د بچ چغواله او سبا ما شومانم جړل دی خو بډای مورم نه جوړه نو کوټه کې خو نورم په ما باندې تنګی راځه مسله خو نورم مشکلات زیات شو او پریشانی زیاته شو خوند نه دی کړی ها ستا په مسله ز پیښو ته یو چله واله وته وي زما به منی ورته د ساده چلانه شي په بل جمعې له برازي یو چله واغشتو چرګه ولادونه ټوپونه نه وای چې هغه چلې واغشته او بالکل کټونو ته راخته نه پاسه به پخپکه خو به کوسکو خو زه حضرت ویلي سو کو چې هغه دا مسله د حل کومه چې هغه چلې واغشته هغه پوسټ کې او د پکایانې پانې هغه هم پرته یو د خو په چې او ته شي متیاز مې کړ سره یو کوټه په بل ازمکه هم دا وکور هم نو
ورځې خو سم پریشانه شو ښځه یې وایي دا څه په غم اخته شو مسلې خو نور هم سختې شوې مشکلات ډېر زیات شو پریشانۍ نور هم ډېر چیلي سره ډېرې شو چې بلې جمعې ته راغی وایي جي څنګه حالات وایي حالات خو د بدتر نه بدترین شو او اطمینان هغه نور هم زیات ښه زه ستا په مسله پوه شوم ته به داسې چل وکړې چې یو خر به والې هم په کوټه کې ساتې چې په یو خر یې واغه شاول یې ما به منې ورې زه علاج کوم مسله دې حل کېږي چې یو خر یې به واشي میز کې را نه شي دا به ورځې ساتې چې هغه خر یې ودرو چې هغه به اواز وکړو دا ټول په کټونو کې کېناستل واړو خوب ختم هغه بوډۍ مې په غم دې اخته کړو ښځه یې ویل لا دې ته څوک علاج وایي مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی دا خو دې پریشاني راوست هغه ته حل به دي چې زما به منې بلې جمعې چې راغی بس اوښکې به یې دی مخکې نه هم اوښکې به یې دی او داسې خفه وي څنګه وایي بس په مرګ خوشحاله نور ژوند مې نه دی پکار ډېر زیات ډپریشن او ټینشن او خوب مې خو بلکل ختم شو آخر چې راغلی دی هغه چیلډین هم قصه زیاته خرابه شو کوټه هم سخا پسخا شوه او بوی هم پکې راغی بدبوی او ډېر تنګ دي واړه زاړه بیماران نو هغه وایي اوس څه وکړو هغه ورته دا چل وکړه چې دا خرڅ که واپس خوشحاله شو چې خر یې خرڅ کړي ورځې پس راشي یو شی خو ته کم شو کمرې نه اخر چې کم شو خاشنو ماشنو هغه موتیال او د هغه اوازونه هغې نه خو خلاص شو دې هفته کې دی چې راغې څنګه دی وایي داسې لږ لږ حالات ښه شو اوس خوشحاله و لږ څنګه وي اخر چې لاړه لږ ګزاره وشو هغه اوازونه او شور خو بوډۍ مور مې هم لږ طبیعت ټیک دی ښځه مې بېګا لږه ښه وه نو لږ ګزاره شوې خو لاغله بیا ورته بلې جمعې دی وایي هغه چیلې هم خرڅ کړه چې هغه چیلې خرڅ کړه نور هم هغه دوه څیزونه کم شو په کمره کې خوشحاله شو دا خو ورو سم محل دی ګزاره وشوه لږ چر سره به ګورو خو چې هغه دوه غمونه خلاص شو لږ شکر پکې راغی شکر دی هغه خر نه خو خلاص شوم او چیلین هم خلاص شو پچې پچې هم کمې شو کوټې لږه صفا شوه نو چې بلې جمعې راغی دا رنګ یې ښه شوی څنګه ورته زه ستاسو دعاګانې دي او حالات ډېر ښه شو لږ دغه دي معمولي پریشان دغه شته لږ تنګوالی ورته دا چرګ هم ختم کړه چې چرګ یې ختم کړم بلې جمعې نه راشي بلې جمعې راغی چې چرګ یې څنګه ختم کړه ښځه ورته خدای دې پیر صاحب سره یې خو وکړي او حضرت صاحب سره دا چرګ یې ختمه کړه دا خر یې هم ختم کړه چې ډېر حالات ښه دي او ډېر شکر دی چې راته بلې جمعې له ډک ډبې شیرني ځان سره مټۍ راوړه خوشحالۍ په وجه رنګ یې هم ښه شو تر و تازه او څنګه آرام کور حالات خوري ویره کور نه مې جنت جوړ شو کمره مخکې به وي کمره تنګه ده او کسان ډېر وو ویره زما کور خو د جنت زندګي ده ما ته سم محل ښکاري سکون دی خوب مې ښه دی د الله ډېر لوی فضل دی شور شغب مې ختم شو اخر او چیلې او دا شیرني مې خوشحالۍ په وجه مبارکي راکړه هغه ورته یې اوس ځای له لالې ستا مسله دا په هغې کې ناشکري کوله خلک وایي شکر دی دې کمرې لیقم نوم که په اسمان کې ځوړند نوم په ونه کې بیا به سو شکر یې نه وکړه په دې کمره نو بس هماغه حالات هماغه کمره وه نو هغې نه پس خوب هم سم شو صحت هم سم شو کار لم هم سم تو او ټول ښځه هم خوشحاله وه وایي بس دا ښه دي په دې شکر چې شکر وباسې خدای به ډېر درکوي انشاءالله ټول پیغمبران شکر ګزارو حضور علیه الصلاة والسلام یو شپه عایشه بیبي ورته سره دغو یو تابعي دي عطاس یو بل عبید ابن عمیر د دواړه حضور علیه السلام لرال دا عایشې بیبي لرال د حضور علیه السلام تپوس ته کې چې د هغې یو واقعه موږ ته ووایه بس هغه په ژړا شو په لوپټه باندې سترګې وچکړې د حضور علیه السلام حالات ورته رایاد شوي د هغه خو هر حالت عجیبه و خو یو ځل راغې ما سره په کمبل کې وده شو په بستره کې ښه د خاوند دی چې وده شو ما ته وایي ته ما ته اجازت نه کوې چې زه د الله بندګي وکړم ما ورته وایي چې زما خو ستا نزدېکت خوښ دی چې ما سره نو زه خوشحاله یم خو زه اجازت دی چې پړه دی ارمان دی که نه لږ به مصلی ودرېږم عبادت وکړم په شپه کې وایي که ستا اجازت دی زه به الله سره بندګي وکړم وایي ړکېږي مې خو نه خو زه وکړه اجازت دی لاړه کوزېده ودرېده او په مونځ کې په ژړا شو حضور علیه السلام ډېر تلاوت یې وکړه بیا په رکوع کې ژړل بیا چې سجدې یې لاړل بیا یې ژړل د الله نعمتونه مې یادول هغه چې ډېر یې وژړل دا بیبي م ورته انتظار کې چې سلام یې وګرځوم
ورته وایي صاحب دا دومره ژړا په مونځ کې تا باندې خو الله پاک مخکې وروسته هر سره ته معاف کړي دي قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر تا باندې خو د الله دومره فضل دی جاړي خو هغه کس چې ګناهونه یې وي الله ته جاړي چې څه به رسره کړي پیغمبران خو یقیني جنتیان دي نو ته خو خدای بخلې الله بچ کړي نو ولې جاړې او دې افلا اکون عبدا شکورا زه مونځ لکه دونه مونځونه ولې کوې ژړاګانې ولې کوې وی افلا اکون عبدا شکورا زه به مونځونه نه کوم زه به د الله شکر نو بس چې په ما خدای فضل کړی دی ما سره خدای احسان کړی د ګناهونو یې بچ کړی هر څه یې راته معاف کړي دي زه به خو د الله ډېر شکر وباسم ډېر به ودرېږم ډېر به ژاړم ډېرې رکوګانې ډېرې سجدې او ډېر مونځونه به کوم الله دې موږ د خپلو نعمتونو د ناقدرۍ او ناشکرۍ نه وساتي په دې نورې خبرې کم اندامونه چې خدای پاک د څه لپاره پیدا کړي په هغې کې استعمالوي نو دا د ګناهونو نه هغه اندامونه بچ کوي دا شکر د بدن دی او شکر د زړه دا دی چې الله د ده نه څه مطالبه کوي زما بندګي به کوي او زما د احکاماتو مطابق هغه به وخت تېری د ده نه د ایمان مطالبه ده د ضروریاتو د دین نو عقیده د ایمان والی نو دا د زړه شکر دی چې سړی شکر وباسي خدای پاک د باندې خپل نعمتونه ډېروي دا یقیني وعده ده واستأذن ربکم یاد که هغه وخت چې الله پاک ستاسو رب عام اعلان وکړ هغه اعلان دا دی لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کو نو زه به خامخا تاسو باندې هغه نعمتونه زیات کړم که ایمان هم راوړئ شکر هم ادا که ایمان هم راوړو نو تاسو ته به زیات کم د آخرت نعمتونه او که په خوله باندې شکر ادا کم نو زیات به کم زیات دا معنی اجر او ثواب به در ډېر درکم یو نیکي وکړي نو کم از کم خدای پاک لس ثواب به لیکي یو نیکي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها دا نیکي کول دا شکر دی نو چې سړی د خدای شکر ادا کړي لکه نیک عمل وکړي یو نیک کار وکړي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها لازیدنکم زه به تاسو ته زیات در کوم اجر او ثواب لازیدنکم فی الاجر والثواب دا شو دا دنیا کې د خدای زیادت شو بلکې یو لس ګونه نه کله خدای پاک یو نیکي 100 ګونه کړي کله په یو نیکي هم خدای پاک د سړي بخښنه وکړي ډېر فضل پرې وکړي داسې خلک شته چې په یو تاسو به آخرت کې وګورئ په یو ګیلاس اوبو به یو سړی جنت ته ځي یو ګیلاس اوبه چاله ورکړې زه د اوبو نیکي دې ورسره وکړه خو دې به پرې خدای پاک بخښي دا د خدای پاک هغه زیادت دی نو کله به په یو نیکۍ باندې لس ګونه ثواب درکړي او کله اخلاص او د خدای رحمت په جوش کې 100 ګونه 700 ګونه 1000 چند هم د الله درکولی شي بلکې 1000 نه هم زیات دي په زرګونو لکونو نعمتونه دي حضور علیه السلام فرمایي په بني اسرائیلو کې یو ښځه وه مسلمانه به وه خو ډمه وه او بې حیا ښځه وه په یو شاړه باندې تلنو یو سپی ولاړو ټوین نه خو سپی اوبه نشي راوښکې لاندې اوبه وي او ژبه یې راوښکې او تږې وو نو بس د دې پیړو سوځېده وه موزې پورې به یې ستار یا لوپټه تړلي او هغه موزه کې وله اوبه راوښکې نو هغه سپي ته یې واچولې په خوله کې یاسې څه طریقې سره به یې وله راوښکې الله پاک هغې دغه کړې ده یو تږي سپی موړ کړی دی او الله پاک په هغې باندې هغه ښځه بخښلې ده په وحي سره د دې بیان شوی دی حضور علیه السلام په هغه زمانه کې نه و د پخوانۍ زمانې د یو ښځې د بني اسرائیلو قصه یې کړې ده نو کله د الله رحم خو ډېر دی چې سړی نیک عملو کې دا شکر دی دا د بدن شکر عملي شکر چې په خوله باندې هم سړی شکر وباسي الحمدلله نو دا شکر نوح علیه السلام ته قرآن شریف کې راځي انه کان عبدا شکورا ذریة من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا خدای پاک د نوح علیه السلام اولاد ته خطاب کوي تاسو پخواني څومره باندې احسان به راباندې وکړو نوح علیه السلام د الله ډېر شکر ادا کړو نو په احادیثو کې راځي چې څه شی به یې نه خوړه مګر الحمدلله به وي دا د خولې شکر او چې بدن شکر دا چې لاس باندې جایز کار کوي ناجایزه نه کوي
په سترګو جایز ته ګوري، پردی ښځې او پردی مور تور سرې ته نه ګوري. په غوږ باندې جایز خبره او د دین خبره او تلاوت او خپل د ضرورت خبره اوري. په ژبه د ضرورت خبرې کې او په ژبه باندې غیبت نه کوي، په ژبه باندې د چا سپکه نه کوي، په ژبه چا د کنځل نه کوي. د ژبې شل ګناهونه دي. نو د هغې بهتان او الزام په چا نه لګوي، هغه داسې کړی او هغه داسې کړی او کړی نه وي، یا هغه کړي وي او ته یې خلکو ته د زړه بړاس وباسې وی، نه هو غیبت دی. او که نه کړي دا الزام دی، الزام هم ګناه ده، د ژبې ګناه ده. یا دروغ وی، یا د کفر او د فسق کلمې او خبرې کې سپکې. نو د ژبې ډېر ګناهونه د غوږونو ګناه، د پردو ښځو اول باندې خوند اخلي، هغه منع دی. لکه موبایل کې وګورئ، د ښځو سره خبرې اوږدې کړي، دا خو د غوږونو زنا ده. او که زړه کې هغه راولي او خوند پیلېږي، نو دا د زنا د زړه ده، زنا القلب، زړه هم زنا کوي. یا هغه پردۍ ښځه ځان ته یادوي او زړه تلذذ پیدا، زړه خدای دې نه درکړی دی، زړه خو د ایمان لوښی دی. تا هغه خپل محبوب ایر شو، ستا محبوب حقیقي زړه کې به ستا څوک وي؟ لا اله الا الله. د زړه نه به غیر الله وباسي، صرف چې مینه کوې به الله سره وکړه محبوب حقیقي. او لږ سوچ هم وکړه چې دې پردي کس ته ګورم، نو دا سترګې ما له چا راکړي؟ الله. نو هغه پرې نه خفه کېږي. خدای په قرآن شریف کې وي آیات دی چې لاندې ګورئ، نو غض البصر، سترګې به لاندې ساتي. نو چې سړی ګوري نو دې سوچ نه کوي دا به که زما ښځې ته او زما مور ته څوک په غلط نیت وګوري نو زه به څومره خفه کېږم. نو خدای پاک خو دا خلک د بچو نه هم زیات خواږه دي. دا خلک داسې لکه د خدای خاندان، دا ښځې سړي جنکۍ ټول هر څه دا د خدای پاک دا سړي لکه عیال، یعنې خدای ته محتاج دي، لکه واړه بچي چې مور پلار ته ناست دي. نو دا خو ټول د خدای عیال دي، خدای پرې خفه کېږي که کافره ښځه را هم ورته نه شي کتلی. دا زه نه دي کافره ښځه را وګوره ورته، کتل ستا جرم دی. دا خو ناشکري ده د سترګو، د غوږونو ناشکري. الله یې تاسو مونږه بچ کړي. سړی شکر وباسي نو شکرګزار خلک کم دي. قسم دی په شکر کې اطمینان دی. په دنیا کې چې څوک شکر وباسي په کم رزق باندې، لکه ما ته نوح علیه السلام لم یاکل شیئا الا حمد الله علیه، خوراک به نه کوه مګر د خدای حمد به ادا که، الحمدلله به ووایي. او لم یشرب ماء الا حمد الله، او لم یلبس ثوبا الا حمد الله علیه. چې ډوډۍ به وخوړه الحمدلله به وي، چې اوبه به یې وڅښلې د څښاک شي د خدای حمد او شکر به ادا که، او جامې به یې چې واچولې د خدای شکر به ادا که، او چې په سورلی به سور شو نو د خدای پاک شکر به ادا که. شکر دې د سورلي دې راکړه، شکر دې جامې دې راکړه، شکر دې خوراک دې راکړه، شکر دې څښاک دې راکړه. دا خو لا واړه ظاهري نعمتونه دي، دا به هم شکر ادا کوې چې یا الله زه تا پیدا کړم وړوکی وم، تا راسره احسان وکړه په هغې شکر. زه خو وړوکی وم، غاښونه مې هم نه وم، ودرېدی هم نه شم، خړپوس یې مې هم نه شو کولی، دا خپو کې او دا ګرځېدو طاقت یا الله تا راکړه. اللهم ربیتنی اذا کنت صغیرا، یا الله تا لوی کړم چې وړوکی وم، بیا دې غټ هلک کړم، بیا ځواني دې راکړه. دا څومره لوی نعمت دی. او لاس او خپو کې طاقت راکړه، او بدن سوچ دې راکړه، فکر دې راکړه. یا الله په دې باندې شکر وباسه. زه یا الله ضعیف وم، تا قوت راکړه، قوي دې کړم. تا یو پنډ اوچتولی شو په خوند، تا پیدا مزل کولی شو یو ځای پورې، تا یو کار کولی شو دروند. نو یا الله زه کمزور یم، تا مضبوط کړم. زه غریب وم چې ماشوم مې تا ورسره 10 روپۍ وي نه وي، او چا سره 10 زره، چا سره 10 لکه، چا سره ډېر، چا سره هر څومره چې وي. نو یا الله زه غریب وم، تا مالدار کړم. جامې مې نه وې، تا جامې راکړې. ډوډۍ خو ما نه پیدا کړې، تا راکړې. نو د الله شکر به ادا کړې. سلیمان علیه السلام هغه بلقیس هغه تخت چې څوک به راوړي، یو پیری و پکې د هغه خادم و، سرکش روان خطرناک. قال عفریت من الجن ان آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. تاسو چې دا فیصلې کوئ د عدالت د کسار نه ماسپښینه پورې،
نو مطلب د مجلس ختمېدو پورې او ما هغه تخت راوړي د یمن نه شام ته دومره لوی تخت چې څو سوه کسان پې کښېني نو سلیمان علیه السلام وایي د دې نه زر غواړم چې راشي یو عالم پکې و آصف نوم یې و د خدای د کتاب علم ورته و کرامت یې و هغه وایي زه به آنن فانن راوړم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه بس ته داسې که چې داسې ګورې دلته به وي ټیک ده او هغه په ځمکه کې دننه د الله په حکم راغی هر څه خو د خدای په منشا کې د خدای په امر کې نو په ځمکه کې دننه راغی او دلته په حال کې دننه به راووت لکه کب چې د اوبو نه روځي او دننه حال کې د بار باندې نه راغلی په ګیټ باندې تخت او لوی په محل دننه په دغه کې قرآن شریف کې بسره د خدای شکر ادا که هذا من فضل ربي دا د الله فضل دی دا شکر د خدای ځکه خوښ دی چې سړی د خدای نعمت وویني هر وخت به شکر ادا کوي که نعمت یې درکړي که نه ته به خو شکر ادا کوې نو دا شکر چې سړی وباسي نو ده کې عاجزي وي دا ډوډۍ یا الله نه وه تا راکړه دا جامې تا راکړې دا تخت ستا په طاقت راغی ستا په امر که ستا امر نه و نو نه ولی الله راوستی شو په کرامت سره کرامت خو تا ورکړی هغه عزت خو تا ورکړی دا ټول نعمتونه تا راکړي نو د خدای سره تعلق او د الله بندګۍ او خدای پاک دی خیر چې اوبوس کړي الحمدلله دا زما څه کمال نه دی دا ستا فضل او احسان دی دقه الله یادي الله سره تعلق دې د بندګي هم وایي عبودیت هم وایي الله سره تعلق د الله یاد په هر وخت کې وي تا مسلمان کم تا انسان پیدا کم تا اسلام راکړی نو خلکو ته د نه ورکړی لاس او خپې مې روغ دي سان راپاسېدم سترګو کې مې نظر و الحمدلله چې سړی سان راپاسې شکر به ادا کوي الحمد خو مړ وم نه مې څوک پېژندلي دومه نه خوا کې خلک ګرځېدل نه مې پېژندل او نه پې پوهېدم او نه یې خبره باندې پوهېدم او راپاسېدم الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا وإلیه النشور ستا دې را جمدې کړم آخرت کې مې بیا جمدې کړې یا الله ستا شکر که تا نه غوښتم داسې به پروت و ستا به رانوتې وه یا الله راپاسېدم کور مې را پروت نه دی شکر دی بچي مې جمدې دي شکر دی ښځه مې شته جمدې دی شکر الحمدلله روغ جوړ دي الحمدلله ناشته په وخت تیاره شو الحمدلله چېرته کار له تلم او لیټ نه شوم په وخت ورسېدم دکان ته یا یو کار ته منډې ته یا دفتر ته کار له تلم په وخت ورسېدم لار کې لیټ نه شوم ډېر کسان لار کې لیټ شي جذب ته لاړ شي ډېر کسان په لار کې بند شي روډ بلاک یا څه مسالې دشمن ورته ناست دي لار بدله کړي چې رسي هغه عدالت نه هغه جج هم پاسېدلي او تاریخ یې بل ورکړي هغه کار له په وخت ونه رسي ډېر خلک جنازې ته لاړ شي تاسو ګورئ جنازه ته لاړه شي یاره بس هغه ځای کې ګاډی پنچر شو فلان کې ایسار شوم هغه روډ کې هغه پل را پروت و په بله لار رالم راو نه رسېدم یار شل خبرې یا الله دا کار له په وخت راورسول که سار را پاسېدلې او دا نعمت نه وي یو د خدای شکر ډېر څومره شکر